د شملې رادیو قدرمنو اورېدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ خوشحاله به وئ. دوستانو، دا د یو ځل بیا د شملې ناول سره ستاسو په درانه خدمت کې یو. تاسو پوهیږئ چې د شملې ناول په دې برخو کې تاسو ته د پټان په نوم ناول وړاندې کوو. هیله ده چې د پټان ناول تیرې برخې مو راسره اورېدلې وي او پاتې برخې هم راسره په مینه واورئ. تاسو واورېدل چې لازمیر خان کله چې پلار په هندوستان کې ومړ نو دی هندوستان ته روان شو او هلته د خپل پلار کاروبار ته ادامه ورکړه او د پلار له منشي چوهدري سره غوښتل چې خپل کاروبار نور پر مخ یوسي. تاسو په تېره برخه کې واورېدل چې یوه نجلۍ چې د شرما په نوم وه د نوموړي د کور تر مخ به تېرېدله او د ده خوښه سوې وه او په دې اړه یې له چوهدري نه پوښتنه کړې وه چې یاد کور د چا او د نجلۍ پلار څه نومېږي. دا چې څه کېږي راځئ اوس یې واورو. اوس مې ژبه تر یوه حده په اردو روږدې شوې وه، مقابل نورې معنا ورنه اخیسته. بل سهار مې چوهدري راوغږوو، سپینه خبره مې نه شوی ورته کولی. ورته ومې ویل چې مندر ته نږدې مې د یو کور تر مخ 2 غوایان ولیدل، خوند یې راکړ. چوهدري په حیرانۍ راته کتل. وریاده مې کړه چې څښتن یې ښه ساتلی دی. 100 آفرینه مې ورباندې وویل، خو چوهدري راپورې وخندل. ویې ویل چې په غوایانو نه پوهېږې، په ټول کلي کې د منوج تر غوایانو خوار غوایان نشته. پوه شوم دا نو شرما پلار منوج نومېده. همهغه شېبه مې له چوهدري کتابچې راوغوښتې، رایې وړې. دی وارخطا ښکارېده، خو زه د پور په کتابچو کې د منوج په نوم پسې ګرځېدم. په سخته مې وموند. چوهدري ته مې وویل چې منوج راوغواړئ، خو چوهدري په خواره خوله رایاده کړه چې ورباندې ورحمېږه، سړی د بېګا نه لري، خیر دی که یې پور په وخت نه دی راوړی. د پور په کیسه کې نه وم، منوج مې غوښت. غرمې ته یو خوار سړی په لنګ کې راغی، لاسونه یې لړزېدل. کوټې ته مې بوت، کټ ته مې اشاره وکړه، خو منوج پر ځمکه راته کېناست. د کتابچې پاڼه مې واړولې، د منوج وارخطا غږ مې واورېد. خیر دی خان، دا ځل مې وبښه، بګوان ته وګوره، ګټه مه راباندې ډېروه. د منوج ګټه 1200 راتله، ور ومې بخله. سړي حیران راته کتل. بیا مې خپله خبره تکرار کړه، د تېر کاله ګټه مې در وبخله. لا یې رډې سترګې راته نیولې وې. کتابچه مې په هوا کې ونیوله، پر 1200 لیکلې شمېرې مې خط کش کړ. سړی یو دم رامخته شو، پښو ته راولوېد. وروسته مې راوغږوو، منوج پردۍ دهقاني کوله، 6 لوڼې یې لرلې، مشره یې انوشرما وه. دا یې هم وویل چې انوشرما دا څو ورځې پرته ده، ته به یې نه پرېږدي، د ډاکټر وسه نه لرم. 1000 روپۍ مې د نجلۍ د علاج لپاره ورکړې، په دعاوو ستړی کړم. 1 اونۍ وروسته مې انوشرما ولیده، مکتب ته راتله. په لومړي ځل یې له لارې مخ راواړوو، ژېړ رنګ لا ښکلې کړې وه. بل سهار له ډلې راوګرځېده، راغله، لنډه مننه یې رانه وکړه. بېرته یې 2 ګامه واخیستل، شاته یې راوکتل، ویې خندل. خندا کار مې جوړ لید. په همهغه مازدیګر یې پاخه شوی دال راوړ. ویل یې چې مور یې رالېږلې دي. د کاسې د اخیستو پر وخت مې ګوته ور ټینګه کړه. د نجلۍ په ټنډه کې نري ګونځې راغلې، لارې ته یې منډه کړه. بیا یې راونه کتل. 1 ورځ، 2 ورځې، 3 ورځې هېڅ له کتلو پرته به پر لاره تېرېدله. وروسته یې د مکتب لاره بدله کړه. زړه مې اور واخیست. نو دومره نخرې له هندوانو مې لا بد راغلل. په هماغه ماښام یو له عمره پوخ سړی راغی. چوهدري نواز نه و. سړي په خواره خولو د پور غوښتنه کوله. کتابچه مې وکتله، زړې پیسې یې لا نه وې راوړې. ځواب مې کړ، خو ده خواست کوو. ویل یې چې وړه لور یې ناروغه ده، د ډاکټر او دوا پیسې نه لري. پورې مې واهه، په خاورو کې ړنګ شو. څه یې ونه ویل، نا امیده لاړ. همدا وخت مې یو غږ واورېد. غریب و که نه دا سړی تر تا ډېر دروند دی. ور ومې کتل، زوړ ربابي د خپل کور مخې ته پر کټ ناست و. د رباب تارونه یې سمول. سهار دوکان ته تلم چې ربابي راپسې غږ کړ. ورغلم، خړو شونډو ته یې خیرنه پیاله نیولې وه. ربابي پر کټ ځای راکړ، خو زه ورته ودرېدم. ربابي وویل، زما بېګانۍ خبره بده مه ګڼه،
هغه سړی پوهنتون ویلی، د کلي په مکتب کې استاد دی، پورې دې وهه، ښه دې ونه کړل. غلی روان شوم. بېګا د باندې پر کټ پروت وم چې رباب وشرنګېد. ور ومې نه کتل. ما پر خپله پایڅه ناستې وړې کوخۍ ته کتل. کوخۍ سمه رڼا کوله، بله مړه کېدله. دوی رات کیراني یعنې د شپې ملکه ورته ویل. وروسته مې پشس واورېد، لاندې مې وکتل، یو دم مې چیغه کړه، پر کټ ودرېدم. کپچه مار و، د رباب ترنګا غلې شوه. تر کټ مې ټوپ کړل، د بیلچې لاس مې راواخیست، ربابي تر مټ ونیولم، پر کټ کېناست. مار ته یې وکتل، وی ویل پرېږده چې ژوند وکړي. ومې ویل چیچي مې. بوډا وخندل. زه په همدې کلي کې زوړ شوم، 80 کلن یم، تر اوسه مې یو انسان لیدلی چې مار وچیچو، خو 80 انسانان مې ولیدل چې ماران یې مړ کړل. کرار یې پرېږده، نه دې چیچي. مار ولاړ، ګنو ته ننوت. سړي وویل موږ په خپل دین کې ژوندي شي ته تاوان نه رسوو. پوه شوم بوډا هندو و، خوند یې رانه کړل. 2 ورځې ووتې، د بوډا سلام هم بدرمند لګېده. په جواب کې مې ثواب نه لید. یو مازدیګر موټر ورته ودرېد. کلي ته کله کله بارونکي موټر راتلل. خلکو به له ښاره سودا پکې راوړه، خو داسې کوچنی شخصي موټر مې په لومړي ځل لید. 4 کسان ترې راکښته شول، په عمر پوخ ځوان، په همدې منګ ښځه، یوه چټه پیغله او یو 8 کلن ماشوم. ښاري راته وایسېدل، پاک او سوتره ښکارېدل، ټول په تنګو پتلونونو کې وو. دوی د بوډا د جونګړې بند وره ته ودرېدل. شېبه ووته، سړی راغی، د دواړو لاسونو رغوې سره وروسل. ورو یې ویل نمستې. سر مې ورته وخوځاوه. سړي د بوډا پوښتنه وکړه، خو ما لنډ ورته ویل چې نه یم خبر. کوټې ته ننوتم. له درسي مې ور وکتل. پر مخامخ کټ څه مال ناست و. له سره تر پښو د خو ټکی نه پکې راووت. دنګې غنمرنګ نجلۍ، تکې تورې سترګې درلودې، شونډې ډکې وې. یو دم ولاړه شوه. بوډا راغی، له مستو ډکه وړکه څوړه ورسره وه. ټول د بوډا پښو ته ور ټیټ شول. بوډا کټونه راویستل، کېناستل. تر خبرو یې خندا ډېره وه. د باندې ووتم، پر کټ کېناستم، یوازې نجلۍ ته مې کتل. بوډا نجلۍ ته څه وویل. نجلۍ او ماشوم دواړه راغلل. د زړه دربا مې غوږونو ته راغله. راته ودرېدل. کټ یې غوښت. نه به مې څنګه ورته ویل. له کوټې مې تر ټولو روغ کټ ورته راویست. کټ یې یووړ. زه بېرته پر خپل ځای کېناستم. نجلۍ موټر ته ورغله. څو کڅوړې یې ترې راواخیستې. شېبه وروسته یې په بوډا پسې ګنډلې جامې ونیوې. نورې کڅوړې خلاصې شوې، سمې نه ښکارېدې، خو بیا مې هم رنګارنګ جامې، څپلکې، دا نخوت، غټه بتۍ پکې صحیح کړل. نجلۍ یوازې یوه کڅوړه پرېښوده، نور یې کوټې ته یوړې. د ماښام لمونځ مې وکړ. کوټې ته په راډیو پسې ننوتم. د خپل وطن خبرونه نه رانه قضا کېدل. کله چې بېرته راغلم، نجلۍ زما پر کټ ناسته وه. ما ته یې راپام شول. یو دم ودرېده. وی ویل چې نیکه د شپې ډوډۍ ته ورغوښتی. د غټو سترګو زور و، ثواب او ګناه هېره شوه. ومې منله. د بوډا جونګړې ته مې وکتل. ماشوم ژېړ ګروپ ته کتاب وایو. ښځې د دېګدان اور ته ورپکل. بوډا او ځوان شطرنج ته ناست وو. کوټې ته لاړم. اول مې تر ټولو نوې جامې واغوستې. بیا مې ګڼو ویښتو ته شړشم ونیول. وروسته مې تخرګونو ته سپرې ورباد کړه. بېرته د باندې ووتم. بوډا راغږ کړ. ورغلم. ښځه له دېګدانه راولاړه شوه. ټولو لاس راکړ. د نجلۍ لاس پوس لګېدو. مخامخ ورته کېناستم. بوډا خبرې وکړې. زوی، نګور او 2 لمسیان یې لیدو ته راغلي وو. وروسته ځوان په خبرو راغی. ډاکټر و، له لندنه یې تخصص درلود. اوس یې د اسام د ښار په لویه شفاخانه کې کار کوو. ښځه یې معلمه وه. لور یې 12م صنف وایو. هلک په 2م کې و. بیا یې وخندل. وی ویل چې له پلار مې ستا معلومات وغوښتل. ویل چې کابلی دی. وروسته یې اوږده کیسه تېره کړه. په
ښار کې قابلي ګاونډي درلود، تجار و، کورنۍ هم ورسره اوسېدله، تګ راتګ یې درلود، په صفت یې نه مړېدو. ښځه په خبرو کې ورولوېده، د قابلي ګاونډي د مېرمنې د انسانیت کیسې یې راواخیستې. قابلیان یې خوښ وو، په خندا یې وویل چې په قابلیانو مینه ده، ګاونډی یې زوی نه لري که نه لور یې ورکوله. خوله را باندې راغله، د شرم خوله، ځان مې د دوی زوم لید. نجلۍ ته مې وکتل، په اور پسې لرګي ښودل. شېبه وروسته ډوډۍ تیاره شوه. ښځې له کوټې زوړ میز راوړ، اخبار یې پرې وغوړاوه، په 3 وړو غابونو کې اچولې د چرګ قورمه یې پرې کېښوده. ښځه د سړي تر څنګ کېناسته. بوډا له خپل مسي سره یو قاب ورکش کړ. نجلۍ ما ته راغله. دواړو ورنونو فاصله درلوده. ځان مې ملامت کړ، ولې مې هغه لنډ کټ نه و ورکړی. نجلۍ وړې ګولې کولې، ما هم عصري خوراک کوو، ګوله مې په نوبت را اخیسته. نجلۍ ته مې تر څنګ ور وکتل، د غوږ له بیخه د خولو روڼ څاڅکی را بیل شو. پر اوږده غاړه یې منډه واخیسته، په خلاص ټټر کې یې ننوت. په زړه کې راتېره شوه، کاش چې د هغې غاړې خوله وای. نجلۍ وټوخل، د اوبو ګیلاس مې ورته ونیو، مننه یې وکړه. 2-3 غړپه اوبه یې وڅښلې، ګیلاس یې کېښود، پاتې غړپ اوبه ما پر سر واړولې. په اوبو کې د نجلۍ د شونډو په خوند پسې ګرځېدم. نجلۍ له ګرمۍ شکایت وکړ، ولاړ شوم، له کوره مې پکه راوړه. ټولو مننه وکړه. بوډا د پکې ساکت په زړه سي ساکته کې ورکړ. پکه وڅرخېده. د نجلۍ په اوږدو ویښتو کې باد ننوت. د ویښتو څوکې زما غوږو ته سیخې شوې، پستې وې. شېبه وروسته یې پر هواره ټنډه د خولو راڼه څاڅکي ورک شول. له ډوډۍ وروسته د خپل کاروبار په اړه ورته وغږېدم. خپله دنیا مې یاده کړه، خو خبرې مې را لنډې کړې. له څېرو یې پوه شوم چې د پیسو خبرې چندان خوند نه ورکوي. ښځې وپوښتل، په 2م صنف کې لاره رانه ورکه شوه. مجبوره وم ور یاده مې کړه چې تر 8مه مې مکتب ویلی. دا ځل د هغې خبرې ښې نه راباندې لګېدې، یوازې نصیحت و. ویلې چې بچیه، تر اوسه لا تنکی ځوان یې، مکتب ووایه. د بچي ټکی مې زړه خوړ. د خوب وخت را ورسېد. 3 کټونه و، لنډ سره جوړ شول. یوې بوډا ته ورکړ، په 2یم به پلار او زوی ویدېدل. په پاتې کټ لور او مور ځانونه راحت ګڼل. خو د پټان به څنګه لورېدل چې نجلۍ په تنګ ځای کې پرېوځي. لاړم او خپل کټ مې ورته راوړ. بېرته خپل کور ته لاړم. کټ مې راوایست، پرېوتم. نجلۍ لا د مور تر څنګ ناسته وه. خدای خدای مې کول چې نجلۍ زما پر کټ پرېوځي. هماغسې وشول. زما کټ ته ورغله، کمیس یې وایست. مټې یې په زیرپیراني کې تر غاړې سپینې وې. اوږده وغځېده. د کوټې په دروازه را ځوړند ګروپ مې مړ کړ. پخوا مې دا کار نه کوو. ډېرې میاشتې به په ګروپ راټولېدې، خو دا ځل بله چاره نه وه. په مړ ګروپ کې مې د نجلۍ لوڅې غاړې او لوڅو مړوندونو ته له ویرې پرته کتلی شوی. بوډا او ځوان شطرنج کوو. یو وخت مې ګرمي وشوه، سترګې مې رڼې کړې، لمر هسک ولاړ و. ورمیږ مې کوږ کړ. د بوډا د کور تر مخې موټر نه و. ولمبېدم. جامې مې بدلې کړې. د چایو په وخت راوړه. مننه یې وکړه. دا یې هم چې حیاناکه ځوان یې، ویده انسان په یو حال نه وي پروت. بېګا دې ګروپ مړ کړی و. بوډا مې تر څنګ را سره کېناوه. پیاله مې ورته ډکه کړه. په خبرو مې راوست. د بوډا زوی ښه تنخوا اخیسته. خدای په خپل زړه په کلي کې یوازې پروت و. د ښار تنګ ژوند نیولی ورته ایسېده. په لږه ځمکه یې هم پام و. بوډا وویل چې له اولادونو سره ټینګ رفت آمد لري.
د خرڅ او مصرف خبره مې ورته وکړه. ویې ویل چې زوی مې پام را باندې کوي، خو زه ډېرو پیسو ته ضرورت نه لرم. یوه پټاټه مې خوشحاله ساتي. د نجلۍ په اړه مې غږېدا غوښته، خو زړه مې ونه کړ. بېګا پر هماغه کټ پرېوتم چې نجلۍ پرې ویده شوې وه. بوی مې کړ. بیا مې لاسي بتۍ ورته ولګوله. د کټ پړو ته مې وکتل. بخت مې بیداره و، ویښته مې غوښت. دوه مې پیدا کړل. ستونی سخت پرېوتم. د نجلۍ ویښتان مې په نویو خریلو بریتونو کېښود. د جولای په میاشت کې هوا اور وه. بس په تناره کې ناست وم. هر څه دپ و. د پکې باد هم مخ سوځاوه. د ورځې به 10 ځله د بمبې تر اوبو وتم، خو اوبو ته هم ټیکه نه کېده، ګرمې وې. چاره نه وه. غرمه به سیند ته تلم. تر ډېرو بله میښو سره په اوبو کې پروت وم. اول منی بیا مکتبونه شروع شول. له ډېرو وخت وروسته مې انوشرما ولیده. دا ځل به له یو تک تور هلک سره مکتب ته تله. ما ته یې نه کتل، خو له هلک سره به یې خندل. یوه غرمه خو لا هلک له چوټۍ کش کړه. له چوهدري مې د ځوان په اړه معلومات وغوښتل. ځوان راکش نومېده. چوهدري راته وویل چې د انوشرما دوی ګاونډ دی، دواړه یو ځای درس وایي. زور یې غوښت. د مکتب په وخت کې به د باندې نه وتم، خو سهار او غرمه به د انوشرما او ځوان هلک د خندا غږ کوټې ته راته. اور مې اخیست. یو ماسپښین مې سیند ته چنګک وراچولی و. ماهیان مې نیول، خو چنګک نه خوځېدو. دا وخت مې یوه سندره واورېده. غړۍ مې اوږده کړه. انوشرما غویي تر پړي نیولی و. د کلي خواته تله. تر دې بل ښه وخت لنډ ورغلم. په لوښو کې ورته پټ شوم. انوشرما مخامخ را روانه وه. سندره یې ویله. غږ یې خوږ و. نږدې راغله. ناڅاپه مې پرې ورټوپ کړل. نجلۍ چیغه کړه. دویمې چیغې ته مې پرې نه ښوده. پر خوله مې شونډې کېښودې. لوښو ته مې راکش کړه. یو دم مې په غاړه کې نرۍ څړیکه تېره شوه. نجلۍ مې پرېښوده. پر غاړه مې لاس تېر کړ. ګوتې مې سرې وې. انوشرما منډه واخیسته. لرې ودرېده. د هغې لاس ته مې وکتل. تر دې دمه مې کوچنی لور ته نه و پام شوی. نجلۍ له خولې لاس واخیست. ژړلې سپکې سپورې یې راته ویلې. ما هم یې ور پرې نه ښوده. ورته ومې ویل چې که پاکه وایي له راکش سره به دې یارانه نه کوله. نجلۍ یوازې ژړل. نرمه مې راواخیسته. ورته ومې ویل چې خوښېږي مې. هغه تور مردارخور راکش به څه کوې؟ له ما سره یاري وکړه. په سرو زرو کې به دې پټه کړم. له جیبه مې 800 روپۍ راوایستې، خو انوشرما راتو کړل. ویې ویل چې راکش به غریب وي، خو ستا غوندې بې سواده او احمق نه دی. هر څه په پیسو نه شي اخیستی. وروسته یې اوښکې پاکې کړې. غویی تر پړي ونیو. ویې ویل چې پلار ته به وایي. ټوله ورځ په لوښو کې ناست وم. زړه مې دربېده. غاړه مې د خپلې لمنې په ټوټه وتړله. ماخوستن ناوخته کور ته راغلم. زړه مې خولې ته راغی. د کور تر مخ ګڼ کسان ولاړ وو. بېرته د سیند غاړې ته لاړم. لار رانه ورکه وه. د تره کور هم ټوله شپه مزل غوښت. همهالته د سیند تر غاړې په ګڼو لوښو کې کېناستم. پیسې، کور، هر څه مې په بلا وهل. د ژوند په اړه مې فکر کاوه. که یو څوک هر څومره بې غیرته وي، په خپله خور، ښځه یا لور خو به ننګ کوي. که مرګ نه وای، کلونه زندان مې په برخه و. د هندوستان د قانون ځینې برخې مې له ټلویزیون اورېدلې وې. تجاوز له 10 تر 20 کالو بند درلود. د مور څېره مې په ذهن کې راګرځېده. کلیوال مې سترګو ته نیغ ولاړ و. مور ته به مې څه ویل؟ زوی دې په اسام کې په پردۍ نجلۍ ته لاس ورچولی و. سخته وه. همدا شېبه مې له خدایه مرګ وغوښت. په لوښو کې پرېوتم. د ځناورو تېرې کوکې راتلې، خو زه تر دې
سختې ویرې اخیستی وم. یو وخت مې چیغې واورېدې. د سیند پر غاړه ګڼ څراغونه ګرځېدل. کله کله به له تکې تورې شپې ناره راپورته شوه. زما نوم به یې واخیست، لاجمیر. دا خلک په ما پسې ګرځېدل. ژوندی یې نه پرېښودم، خو یوې نارې مې زړه ډاډه کړ، لاجمیر بایي. خبره سمه راته وایسېده. ورور نو د کلي کومې نجلۍ ته په سپکه نه ګوري. له لوښو ور ووتم. د څراغ رڼا را باندې ولګېده. ګڼو کسانو منډه را واخیسته. دوو تر اوږو ونیولم، خو وارخطا چوهدري نواز کټ غوښت. همهلته کېناستم. سلو خلو یوه پوښتنه کوله، غاړه دې ولې زخمي ده؟ څه به مې ورته ویل؟ نه پوهېدم. کټ راغی، څلورو کسانو واخیستم. کټ یې د چوهدري نواز د کور مخ ته کېښود. ښځې راووتې، ځینو ژړل. د چوهدري مور په بیړه له شیدو ډک ګیلاس راته ونیو. مخامخ مې وکتل، زړه مې خولې ته راغی. منج را روان و. پورته شوم، منډې ته مې لار کتله، خو دوو کسانو مې پر اوږو زور راوست. منج مې تر څنګ کېناست. د غاړې پټۍ یې را خلاصه کړه. وینه بېرته ژوندۍ شوه. ښځو چیغې کړې. منج مې پر غاړه یوه لنده ټوټه کېښوده. په غریو کې یې ویل چې دا پټۍ یې له ورنګه بوټو راته جوړه کړه. د غاړې زخم به دې ښه کړې. پوښتنو زور ونیو، چیرې وې؟ څه در باندې شوي؟ ځواب مې نه درلود. چوهدري نواز راته کېناست. په خواره خوله یې ویل چې جومات ته را نغلې. اندېښنه مې شوه. کور ته درغلم. بوډا راته وویل چې له غرمې راهیسې دې درک نشته. دوکان ته لاړم، نه وې. له ګاونډیانو مې پوښتنه وکړه، درک معلوم نه شو. تر ماخوستنه درته ماتله وم. یوه ورځ هم داسې نه وو پېښ شوي. غرمه یو ماشوم د سیند په غاړه لیدلی وې. زړه ته مې ولوېده چې اوبو. یو دم د ښځو ژړاو زور ونیو. د ډوبېدو غږ د یوې هم نه راباندې لورېده. ښځو ته مې وکتل، چا ژړل، چا د خپل ټیکري یا ساړې پیڅکې خپلو سترګو ته نیولې وې. انوشرما مې ولیده، وچې سترګې یې راته نیولې وې. ورو مې وویل پړانګې حمله راباندې وکړه. ټول غلي شول. د انوشرما سترګې رډې راوختې. یو غږ مې واورېد، خو پړانګ څو نوکان لري؟ ستا د غاړې زخم یو دی، داسې نه ښکاري چې… چوهدري نواز په خوشکه وویل مه یې په عذابوئ. غلی شو. په غوسه یې وویل زندان ته تیار یم، خو پړانګ ژوندی نه پرېږدم. ومې ویل په خپله یې چاره کوم. انوشرما کور ته منډه واخیسته. همهلته پرېوتم. د شپې سخته تبه راباندې راغله. بوډۍ مې پر ټنډه لندې ټوټې ایښودلې. چوهدري سهار وخته له ډاکټر سره راغی. د غاړې ټپ مې 3 کوکه وخوړل. غرمه مې تبه پرې شوه. چوهدري راته کېناست. تر ډېره یې غږ نه کوو. بیا یې ورو وویل خان واقعیت ووایه، څه خبره وه؟ ځان مې غلی ونیو. چوهدري وویل چا وار در باندې وکړ؟ ځواب مې نه درلود. چوهدري وویل د شملې ناول خپرونې قدرمنو اورېدونکو، دا چې له دې نه وروسته به څه کېږي دا به په بل خپرونه کې واورو. تر هغه ماته اجازه راکړئ. تاسو په لوی او مهربانه الله سپارم. ښې چرې.